د پاکستان او هندوستان چې دواړه اټمي طاقتونه دي ترمنځ تاوتریخوالی په اوج دی. د دواړو خواو پوځونو ګوته د وسلې په ماشه ده. د دواړو خواو اخطارونه ورکړي دي. जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी. अगर हिंदुस्तान जो है अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे. किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अवी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना. او د دواړو خواو مطبوعاتو کې لیدل کېږي چې جګړه نن ده که سبا ده شروع کېدونکې ده. په دې حال کې د پاکستان د خارجه یا بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان مخ رڼول غواړي. پیغام ورکوي نړۍ ته چې پخوا چې پاکستان څه کول د هغې نه اوس قلار شوی دی. مثال په توګه خواجه آصف سکای نیوز ته وایي چې پاکستان د ترهګرۍ چې کوم تګلاره وه خلاف په دې کې د امریکې او برطانیې لپاره کار کوو ډېر لوی زیان یې خوړلی دی. د دې مقصد څه دی؟ اصل کې پاکستان دا ویل غواړي چې هندوستان چې کوم تور پورې کړی دی په دې کې پاکستان ملامت نه دی. وایي د پهلګام په پیښه کې د دې لاس نه دی. غټ مقصد یې دا دی او په نړۍ کې خپل یو اعتبار یو تاثر جوړول غواړي. خو دا خبره حقیقت ده چې پاکستان د ترهګرۍ تګلاره بدل شوې ده او آیا دا لومړی ځل دی چې پاکستان داسې وایي؟ دې ته باید لږ پام وشي. جګړه کېږي که نه کېږي، جګړه که وشوه هندوستان یې ګټي که پاکستان یې بایلي، که پاکستان یې ګټي هندوستان یې بایلي، په دې باندې به بحث وکړو. خو لومړی د پاکستان دا مخ چې خواجه آصف رڼول غواړي او په پاکستان کې د دې ملامتیا نه ځان بچ کول غواړي چې د پهلګام په پیښه کې د دې لاس دی، دې باندې لږ بحث وکړو. د پاکستان لومړی ځل نه دی چې کله دا قسمه په نړۍ کې که به پیښه وشي، واقع وشي، نو پاکستانیان د ترهګرو د کومک او ملګرتیا پخوانۍ ملګرتیا چې د په هغې باندې ریګرټ یا د افسوس یا د پښیمانۍ اظهار کوي او نړۍ ته دا ویل غواړي چې اوس پاکستان بدل شوی دی. د 2008-19 2001 پورې د پاکستان د پوځ مشر جنرال مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي دي، په نړیوالو مطبوعاتو کې هم بیا ویلي دي چې په کشمیر کې جنګېدونکې وسلهوالې ډلې لشکر طیبه او جیش محمد ملګرتیا دوی کوله. ډېره ښکاره خبره یې کړې ده، یعنې دا کوم پټه پناه خبره نه ده. هغه ویلي دي مجاهدین یا وسلوال د دوی اتلان وو. بیا د سپای کرونیکل نومې کتاب که تاسو ولولئ چې د جنرال اسد دراني د یو هندوستاني جنرال سره په شریکه لیکلی دی، پای کې هغه وایي چې دوی د وسلوال جوړول ملګرتیا یې کوله او د وسلوالو نفوذ د دې لپاره د ګټې وسیله وه. جنرال حمید ګل چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه پوځي جنرال و، د شوروي اتحاد خلاف د جهاد لارښود و، هغه خو د دې نه هم 2 قدمه مخکې تللی و. هغه ویلي و چې طالبان دوی جوړ کړل، دوی به په نړۍ کې په تاریخ کې نوم په طلایي ټکو کې لیکل کېږي، د سرو زرو په سیاهۍ به لیکل کېږي چې ISI د پاکستان د استخباراتي ادارې نوم یې اخیستی دی او پوځ نوم یې اخیستی دی چې دا به د دې جګړې وینرز وي، د دې فاتحین به وي. اعزاز چودھری چې د پاکستان د باندنو چارو سیکرټري پاتې شوی دی، جنرال امجد شعیب، خالد خواجه، ان تر دې د پاکستان پخوانی 2 ځله پاتې شوی وزیر اعظم او د اوسني وزیر اعظم رور نواز شریف هم دا خبره منلې ده. پاکستان لومړی ځل نه دی چې خواجه آصف داسې وایي او دی وخت په وخت په مختلفو موقعو باندې مختلفو حوالو سره دا خبرې کړي دي او ډېر پاکستانیان دا مني هم. یوه دا لومړی خبره نه ده. اوس یې ولې وکړه؟ معنا نړۍ ته ځان مخ خپل سپینول غواړي. دویمه اوس که دې ته راشو چې د پاکستان
په دې باندې باید ادبار وشي، بروسه وشي چې واقعي پاکستان خپله تګلاره بدل کړې ده. په دې خاطر باید موږ یو پیښې ته، ډېرې پیښې دي، ډېر واقعیات دي، خو یوې پیښې ته حواله ورکو. هغه ده د 2014 کال د 14 ډسمبر پیښه چې کله وسلوالو په پېښور کې د آرمي پبلک سکول ښوونځي باندې حمله وکړه. 144 تنکي ماشومان یې ووژل، 10 کسان نور و چې د شمېره 140 جوړه شوه. نو پاکستان یو پلان جوړ کړ، دغه پلان ته یې نوم ورکړ نیشنل سیکیورټي اکشن. نیشنل سیکیورټي قومي امنیت د پلان چې و منصوبه چې وه د دې وروسته 2 ضرب عضب عملیات شروع کړل. پاکستان د پوځ مشر، د پاکستان دغه وخت مشرانو، حکمرانانو په مطبوعاتو کې یو ډېره غټه ډنډوره وشوه چې پاکستان بدل شو. دا خبره وکړه چې ترهګرو کې توپیر، تمیز، د ښه او بد ختم شو، یعنې ګډ او بیډ ختم شو. عملیات یې شروع کړل. عملیاتو په نتیجه کې دا وشو چې د میلیونو په شمېره کې پښتانه د وزیرستان نه کډوال شو. په وزیرستان کې د میرعلي بازار ویجاړ شو، کلي په F-16 جهازونو باندې وویشتل شو، لوږه تنده سیوا شوه او کډوالي وشوه او ډېر لوی په نړیوال کچ باندې کومکونه واخیستل شو. د دې نه مخکې په باجوړ کې، په خیبر کې، په سوات کې، په مختلفو علاقو کې د عملیات کړي وو. دا یو ځل عملیات چې وو، په دې باندې د امریکې ته دا امپریشن ورکړ چې چونکې په شمالي وزیرستان کې حقاني شبکه وه او حقاني شبکې سره ملګري څومره چې پاکستاني وسلوال وو، دا د پاکستان اوس په نښه دي. قسم تر اوسه پورې په دغه عملیاتو کې پاکستان د دغه ځای د خلکو د ولس مطابق، په خاصه توګه د پښتون تحفظ مومنټ د وینا مطابق، یو هم غټ وسلوال نه دی وژلی، نه د هغه نوم چاته ښودلی دی، نه د هغه قبر چاته ښودلی دی، نه د هغه عکس چاته ښودلی دی. هغه وسلوال چې هلته وو اوس په افغانستان کې د حقاني شبکې مشران ناست دي او ټول ژوندي دي. د خیره پاکستان وایي ترهګر خلاف تګلاره بدل شوه. خو اوس خبرې ته راځم اصلي ته. هم د دې آرمي پبلک سکول قاتلینو نماینده یا ویان احسان الله احسان د پاکستان د پوز په هیډ کوارټر GHQ کې راښکاره شو. څنګه راښکاره شو؟ د پاکستان د ژیو ټلویزیون کوربه سلیم صافي صاحب ورسره مرکه وکړه. بیا دا سړی چې د دې ځای نه پېښور ته ولېږل شو، په یو سیف هاوس کې، یو محفوظه کور کې ځای ورکړی شو. بچیانو یې سبقونه ویل، د ده سره دنیا د مواصلاتو هر نظام موجود و. بیا ورځ موږ خبر شو چې هغه وتښتېد. یعنی پاکستان به چې د تګلاره بدل کړې ده، خو د تګلارې د بدلېدو امکان ته وګورئ چې پاکستان په خپله د GHQ کې میلمه په توګه ساتلی و. بیا پاکستان د دغه پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د عمران خان حکومت چې کله جوړ شو، شریک هایبرډ رژیم په نوم باندې د پاکستاني څېړونکو تر مخه، نو دې عمران خان وویل چې دا تګلاره سمه نه وه، د وسلوالو خلاف جګړه سمه نه وه، طالبان د دوی وروڼه دي، دا د دوی زامن دي، دا دوی بچیان دي، دا د امریکې لپاره جګړه باید ونه کړی شي. لاړل هغه پلاوی چې کابل ته تللی و په 2001 کې، ما ورسره په خپله خبرې وکړلې چې مولوي فقیر او مفتی نورولي سره خبرې اترې وکړې. هم دا د محترم د افغانستان چې اوسنی د کورنیو چارو موقتي وزیر دی خلیفه سراج الدین حقاني صاحب، دی منځګړتوب کوو. هم د دې پاکستان د ISI پخوانی مشر چې دغه وخت په پېښور کې کور کمانډر و، جنرال فیض حمید، ورته د پاکستان د پوځ C-130 جهاز ورکړ. د هغه په سلا مصلحت باندې لاړل. د هغې وروستو د هغو غوښتنې ومنل شوې، سیز فایر وشو، اوربند وشو او موږ ولیدل چې بیا وسلوال طالبان سوات ته راغلل. په سوات کې وار بیا په خلکو فکرمندي پیدا شوه. نو تګلاره پاکستان وخت په وخت داسې وایي چې بدله کړې ده. پاکستان ترهګرو کې د ګډ او بیډ یا د ښه او بد تمیز ختم کړی دی. پاکستان اوس بدل شوی دی. پاکستان اوس په سمه لار روان دی. اوس خواجه صرف دا ریګریټ کړی دی. خو معنی دا ده چې دا لومړی ځل نه دی. پاکستان دغه شانتې تګلارې وخت په وخت بدل کړي دي. پاکستان اوس د جنرال عاصم منیر تقریر کې تاسو یو اونۍ مخکې راوالی نو هغه بیخي بدل ښکاري. هغه وایي چې هندو جدا دی، مسلمان جدا دی، پاکستان هم داسې جوړ شوی دی څنګه چې طیبې، څنګه چې د مدینې ریاست جوړ شوی و د اسلام په نوم باندې. هغه وایي د هندوانو عقیده جدا ده، د هندوانو اهداف جدا دي، د هندوانو ژوند ژواک جدا دی، د هندوانو کلچر جدا دی. مسلمانان بدل دي، د مسلمانانو خوبونه بدل دي، د مسلمانانو سوچونه بدل دي. هغه
دې تمام خلک شماري د القاعدې نه راونیسه تر داعشه پورې، تر د لشکر طیبه پورې، تر جیش محمد پورې، تر حزب المجاهدین پورې، تر حزب التحریر پورې، د حزب الانصار پورې، ان تر دغه هیواد کې اوس هم داسې خلک پاتې کېږي، مطبوعات وایي چې سړی حیرانه شي. اوس هم په پاکستان کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې، په گجراواله کې، په سبی کې، په گوادر کې، په مردان کې، په مختلفو علاقو کې د ترهګرو وسلوالو لپاره چندې کېږي، په جماعتونو کې اعلانونه کېږي. اوس هم هغه آزاد ګرځي، اوس هم د هغو په کتابونو کې هغو ته اتلان او هیروز ویل کېږي. هغه پښتانه، هغه ملت پال چې هغه پاکستان کې د خپل ازادۍ، د خپل په خپله خاوره د خپل اختیار خبره کوي، هغه تل غداران ګڼل کېږي، هغه د ویلن په توګه ښودل کېږي، هغه د ډاکو او د غل او د لوټمار په توګه ښودل کېږي. هغه خلک چې وسلوال وو، په جهاد یقین لره، په داسې جهاد باندې چې خپل سره خود سره جهاد وو، په هغې یقین لره. اوس هم پاکستان حیرتناکه توګه باندې دا وخت یو داسې جنجال سره مخ دی، د یو داسې مشکل سره مخ دی چې په 1999 کې د کارګل پیښه وشوه، هلته کې ماتې وخوړه. په 1901 کې د بنګلادیش کې د ظلم کوو، هلته هندوستان راغی، هلته پاکستان ته ماتې ورکړه. 80,000 پوځونه د دې سلامي شو. په 1960 کې جګړه وکړه، ماتې وخوړه. اوس هم که جګړه کېږي د دې امکان موجود دی. د پاکستان پوځ د هندوستان د پوځ په مقابل کې ورکوټی دی، لږ دی، شمار کم دی، د پاکستان سره وسلې کمې دي، د پاکستان اقتصادي حالت په مشکل کې دی، په پاکستان کې کورنۍ جنجال دی، سیاسي تقسیم دی، تفریق دی. هندوستان متقابل د دې په لحاظ سره مضبوط دی، مشکل کې به نه وي. البته جګړه چې کلم کېږي دواړو سره اټومي طاقت دی، د دواړو سره په نړیوال کچ باندې دوستان دي. مثال په توګه د پاکستان سره په اسلامي نړۍ کې ترکیه دی، که قطر دی، که سعودي عرب دی، سیاسي توګه باندې د هغو سره د خواخوږۍ اظهار کوي، بولې کوي. تاسو به د پاکستان په مطبوعاتو کې سهار ماښام دا درباري راک چې کوم دا ګنګړی دی، دا چې کوم خبریالان له ورکړی دی تجزیهګارو له د جی ایچ کیو خلکو، دا ګنګړی سهار ماښام ډنګوي، غږوي، دا شپېلۍ وایي، سور ته ساس ته پراته دي، خوب وړي دي چې پاکستان چې دی دا د فلسطین په مسله باندې د اسرائیل د بدماشۍ خلاف دلته ظلم کېږي. خو د دې پاکستان د دې چارواکو نه، د تجزیهکارو نه، د دې دانشورانو نه به کله تاسو هم دا واورئ چې د پاکستان د پوځ پخوانی سرلښکر په سعودي عرب کې د 23 هیوادونو د پوځ مشري کوي او په یمن کې 34,000 مسلمانانو وژل شو. کله به دا غږ تاسو دا ټکی وانورئ. سعودي عرب ځکه د پاکستان ملګرتیا کوي چې هلته د پاکستان د پوځ سرلښکر د هغو لپاره په یمن کې خلک وژني، حوثیانو په نوم باندې وایي دا بدماشان دي، د ترهګر دي وغیره وغیره باندې. دا دوه مخیزي هلته موجود ده. نو د پاکستان سره دا اپشن هم دی. د پاکستان سره د چین په شکل کې یو نړیوال طاقت موجود دی چې د هغو د سی پیک چاینا پاکستان اکنامک کوریډور په نوم باندې چې کوم کمربند برخه ده په پاکستان کې اقتصادي راهداري ده، پای کې 70 ارب ډالره سرمایه‌کاري کړې ده. چین کلم نه غواړي چې دغه سرمایه‌کاري ډوبه شي، خطرې سره مخ شي، مشکل سره مخ شي، لہذا د پاکستان ملګرتیا به کوي. که پاکستان اوبه بندوي د انډس ټریټي د انډس لوزنامې چې کوم نړیواله لوزنامه د هندوستان ماته کړې ده، پاکستان د هغې خلاف د شملې معاهده ماتولی شي. دغه شان پاکستان خپل هوایي حریم بند کړی دی. پاکستان هم د ویزو د بندېدو خبره کړې ده. پاکستان د واګا په بارډر باندې اوس هم البته وایي چې سیکان تللی راتلی شي، هغو ته دا توپیر چې د هغو سره نه دی کړی. چې کله د افغانستان سره کله دا قسمه لانجه وشي، چمن او تورخم بند شي، نو بیا هلته کې چاته هم اجازت نه وي. البته په هندوستان کې سیکان هغه خپل وروڼه ګڼي، هغو ته وایي چې دا مذهبي سیلګري ده، دا به اوس هم ځي راځي. البته جنجال موجود دی او جنجال سخت دی. دواړو طرفونو ته اپشن هم شته دی، چوایس هم شته دی. که جګړه کېږي تاوان چې دی ډېر زیات کېدونکی دی. او په خپله خواجه آصف هم ویلي چې هندوستان پلان لري چې پاکستان کې هدفي حملې وکړي. دا هدفي حملې مخکې دی په کشمیر کې کړې وې. ځینې خلک وایي چې د پنجاب په مرید کې او په جنګ کې هغه وسلوال موجود دي کوم چې د کشمیری ریزسټنس مومنټس دي یا وسلواله ډلې دي، د هغو کومک او ملګرتیا کېږي. که هغه د لشکر طیبه مخکنی نوم اوس بدل کړی دی په بل نوم باندې، که په بل نوم باندې دي، پاکستان به یې ځواب ورکوي. پاکستان پخوا کړي هم داسې دي. دواړه هیوادونه د انتهایي غټې بېروزګارۍ د لاسه، د کاروبار د مشکل د لاسه د جنجال سره مخ کېدی شي. امریکا رول او کردار په دې کې څه کېدی شي. امریکا په ظاهره مخکې هم داسې کړي دي چې سفارتي اړیکو د لارې دا مسله ختمه کړي. دواړه اټومي طاقتونه دي، دواړه غریب هیوادونه دي، دواړه په څه نه شکل کې د امریکا سره ملګرتیا لري. خو دې ځل په ممکنه توګه مسله جدیده، مسله قوي ده. د صدر ټرمپ انتظامیه به محتاطه رویه خپلوي. خو
معنا یو وار بیا خبرې راځو چې پاکستان کلم داسې وایي چې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف تګلاره بدل کړې ده. نو یو بل ټکی ورسره وایي، هغه بل ټکی ډېر مهم دی. هغه دا وایي چې ځکه چې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په دې تګلاره کې د برطانیې لپاره د امریکا لپاره کار کوو، پاکستان ډېر غټ تاوان خوړلی دی، ډېر غټ زیان یې کړی دی. یو خوا پاکستان خپل نوم راډول غواړي، بل خوا پاکستان خپل فریاد کوي چې موږ په بلیونو ډالرو زیان کړی دی او 20,000 خلک مو وژل شوي دي. دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دې ځان پوه کړی شي چې کله پاکستان دا خبره کوي نو بیا پاکستان سړی سوچ وکړي چې پاکستان واقعي تاوان کړی دی. پاکستان کې خو 4 صوبې دي، سندھ دی، بلوچستان دی، پنجاب دی، پښتونخوا ده، داسې نورې علاقې دي. په دې کې تاوان په کوم ځای کې شوی دی؟ په پنجاب کې نه، په سندھ کې نه، په نورو سیمو کې نه. پښتونخوا کې یا بلوچستان په هغه سیمو کې چېرته چې پښتانه پاتې کېږي او 20,000 خلک چېرته وژل شوي دي. په پښتونخوا کې کاروبارونه چېرته ویجاړ شوي دي، بېروزګارۍ چېرته سیوا شوي دي، سکولونه چېرته ویجاړ شوي دي، کډوالۍ چېرته شوي دي، غربت، تنګدستي او مشکلات چېرته دي. په پښتونخوا کې نن هم دا موږ چې خبرې کوو، په پنجاب کې د کرکټ میله روانه ده، د PSL په نوم باندې، پاکستان سوپر لیګ په نوم باندې. نړیوال اداکاران ورته رابلل شوي دي، نړیوال کرکټران ورته رابلل شوي دي، نړیوال هنرمندان ورته رابلل شوي دي، نړیوال کاروباري پنګ هلته شته دی. په کراچۍ کې میله کېږي. پښتونخوا کې په ارباب نیاز سټیډیم کې تاسو کله میله ولیده؟ تاسو کله د سوات د کابل ایرپورټ ولیده چې جهاز پکې کوز شوي ختلی ورته؟ تاسو کله ولیده چې هلته د بجلۍ منصوبه شروع شوي؟ تاسو کله هلته ولیده چې د کروندې د زراعتو کوم میله شروع شوي؟ پاکستان د اقتصادي توګه جنجال سره مخ دی، ترهګرۍ کې تاوان کړی دی. نو اوس هم په پنجاب کې د نواز شریف IT په نوم باندې. نو خبره دا ده چې کله پاکستان دا خبره کوي نو د پاکستان ګټې او تاوانونه د پاکستان په نوم تمامېږي، خو تاوان در اصل په یو مخصوص علاقه کې شوی دی. دا خبرې ذاتي رای نه ده، دا خبرې ذاتي خوب نه دی، دا تهمت هم نه دی، دا الزام هم نه دی، دا چا کوم مخالفت هم نه دی، دا فیکټس دي، دا حقایق دي. د دې سره بیا نمبرز دي، د دې سره بیا شمیرې دي، د دې سره علاقې دي. هغه سیمه چېرته چې کډوالي شوی دی د هغې نوم وزیرستان دی، د هغې نوم ګجراوال او ګجرات نه دی. نو په دې ځان پوه کول غواړي چې کله پاکستان په نړیواله توګه، خاصه توګه د هندوستان لخوا ملامت شي، د افغانستان لخوا ملامت شي، د ایران لخوا ملامت شي، د امریکې لخوا ملامت شي، نو پاکستان بیا وایي چې ترهګرۍ خلاف جګړه کې دی ډېر لوی تاوان کړی دی، اوس خپله تګلاره بدلوي. ترهګرۍ خلاف جګړه کې تاوان چې کله هم دی ذکر کوي نو باید دا شی پرانستی وساتل شي چې دا تاوان د پښتنو شوی دی، د پښتنو په خاوره شوی دی، د پښتنو بچیان یتیمان شوي دي، د پښتنو وسایل لوټ شوي دي، د پښتنو کورونو ته پوځیان ورغلي دي، که هغه د خیسور واقعه وه، که هغه د مومندو واقعه وه، که هغه د بل ځای واقعات دي، اوس هم په هغې باندې خلک خبره نه کوي. بهرحال دا د نن ورځې بي کاسټ په دې موضوعاتو کې چې کله پاکستان دا قسمه نړۍ له د دوکې ورکولو کوشش کوي یا د خطا باسلو کوشش کوي، په بي کاسټ کې به ستاسو په دې موضوع باندې موږ ضرور تاسو ته حقایق وایو. زه رحمان